السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو کله زموږ تاسو د موبایل رجسټریشن معلوموي چې دا موبایل رجسټر ده کنه، نو تاسو به ډي وی اس اپلیکیشن خلاص کړئ. په دغه اپلیکیشن کې به تاسو د هغه موبایل ایم ای نمبر کې ولیکل، نو دلته به تاسو د هغه موبایل معلومات درکړئ چې دغه موبایل رجسټر ده کنه. خو تقریبا دا یو هفته کېږي چې دغه اپلیکیشن کار پرېښی ده. په دغه اپلیکیشن کې اوس تاسو ته د موبایلانو معلومات نه درکوي چې دغه موبایل رجسټر ده کنه. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یوه بله طریقه درښیم چې د دې طریقې په ذره سره به هم تاسو وکولی شئ چې د هر موبایل رجسټریشن معلوم کړئ چې دغه موبایل رجسټر ده کنه. او په دې طریقې کې کله تاسو سره هر کوم موبایل وي، که ساده موبایل در سره وي هم تاسو به وکولی شئ چې په هغه ساده موبایل کې اوس د هر موبایل رجسټریشن معلوم کړئ. نو دوستانو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ، دلته به تاسو یو کوډ کې ووایي، هغه کوډ د سټار 8484 هش دغه کوډ به تاسو کې ډایل کړئ. کله چې تاسو سټار 8484 هش کوډ ډایل کړئ، نو بیا دا رقم شکل راځي. دلته ګور تاسو وایي ویلکم ټو موبایل ډیوایس رجسټریشن سیستم. دلته به سمپل تاسو ایک کې ولیکئ، ایک پر انګلیش سند به کړئ. کله چې تاسو ایک کې ولیکئ سند کې، بیا دا رقم شکل راځي. دلته دوستانو تاسو 15 کارونه کې کولای شئ. په دې کې تاسو یو نوی موبایل رجسټر کولای شئ، په دې کې تاسو د موبایل رجسټریشن ټریک کولای شئ، په دې کې تاسو د موبایل رجسټریشن ریکوست ډیلیټولی شئ کوم چې تاسو مخته لګولی وي. په دې کې تاسو شناخته کارت کتلی شئ چې تاسو په شناخته کارت باندې څو موبایلان رجسټر شوي دي، او په دې کې تاسو یو موبایل کتلی شئ چې دغه موبایل رجسټر ده که نه. نو په دې کې اوس 5م اپشن ده چیک یور ډیوایس سټیټس. اوس موږ خالي موبایل معلوموو چې آیا دا موبایل رجسټر ده که نه. نو په دې کې به تاسو 5 ولیکئ، سینډ به کوئ. کله چې تاسو 5 کې ولیکئ سینډ یې کړئ، دلته ګورئ تاسو ته وایي انټر یور موبایل ایم ای نمبر. دلته وایي تاسو د هغه موبایل ایم ای نمبر کې ولیکئ. نو که چېرې تاسو ته نه در معلومیږي چې د موبایل موږ ایم ای نمبر څنګه معلوم کړو، نو تاسو به سمپله په هغه موبایل کې سټار هیش 06 کوډ ډایل کړئ. نو تاسو به د هغه موبایل ایم ای نمبر راواړوي، نو هغه ایم ای نمبر به راواخلئ او هغه ایم ای نمبر به دلته تاسو کې ولیکئ. کله چې تاسو هغه ایم ای نمبر دلته تاسو کې ولیکئ، سینډ به کوئ. کله چې تاسو سینډ کړئ، نو تاسو ته به اوس یو میسج راسي. نو په هغه میسج کې به تاسو ته معلومات درکړي چې دغه موبایل رجسټر ده که نه. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ ته دغه میسج راغلی، نو تاسو کتلی شئ چې دغه موبایل له موږ سره نه ده رجسټر. نو ګور دوستانو د دې کوډ په ذریعه سره اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د یو موبایل رجسټریشن معلوم کړئ چې دغه موبایل رجسټر ده که نه. ځکه تقریبا دا یوه هفته کېږي چې دغه ډي وي اس اپلیکیشن کار پرېښی ده. په دغه اپلیکیشن کې به تاسو د موبایل ایم ای چې ورکړئ، نو د هغه معلومات نه درکوي چې دغه رجسټر ده که نه. نو دوستانو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي، او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.